یو زنانې ورځ دا فکر وکړي یو کوچنی زوی یې ولو چې زه څنګه دا کولی سم چې د دا خپل کوچنوټي زوی په دماغ کې دا ور واچوم چې هر څه د الله څه وغواړي. نو اخر یې دا طریقه کار اختیار کړله چې کله به یې غرمه بچی د سبقه سره رالي ډوډۍ به یې غوښتله. مور ورته وویله چې اودس تازه که زوی 2 رکعته نفل وکړه د الله څه وغواړه الله به تا ته ډوډۍ درکړي. نو هغه ماشوم به هره غرمه چې د سبقه سره اکلی 2 رکعته نفل به کول پر مسله به الله تعالی لاسونه پورته کړل چې یا الله ډوډۍ راکړي. مور به پټ چې د به لمونځ کاوه مور به پټ د شا د خوا ډوډۍ ورته کښېښوله بیا چې به هغه بچه مخ راواړوي چې زوی دا د الله ډوډۍ درکړه. نو یې میاشته 2 دا طریقه داسې روانه وله دغه مور د دا بچه سره دا خواري او دا محنت کښي. اخر ورځ دغه مور یې ځای مېلمنه وه یا په خپلوانو قریبانو کې یا به یو واده یا به یو شی و خو دا تللی و. غرمه یې د بچي د راتګ ټیم سو دې رامنډه کړله چې اوه نن خو به زما ټوله کیسه ښکاره سي نن به زما بچی نفل وکړي 2 به وکړي نو زه خو نه یم چې ډوډۍ ورته کښي. نو دا راله په منډه منډه کور ته چې راله هغه زوی خو حسب سابق لکه څنګه چې مخکې هغه چې رالی 2 رکعته نفل باندې ودرېدی 2 یې وکړه. مور دا عادت ور جوړ کړی کله چې مور چې راله دغه بچی مخ له ورلی چې موره نن الله داسې ډوډۍ راکړله چې تر اوسه یې نه وه راکړې. ګورئ الله جل جلاله د چا محنت خواري نه ورځای کړی. دغه کوچنوټی ماشوم خو په دې کیسه نه خبر چې زما مور په ما دا چم کړي. نو څنګه یې مور یې نه وله دی رالی 2 رکعته نفل یې وکړل الله ته لاسونه پورته کړل 2 یې وکړله الله د غیب څه انتظام وکړي. هغه رب چې 40 کاله بني اسرائیلو ته من و سلوا ورکول د غیب څه ورکوله هغه یې د ماشوم ته نسي ورکولی. نو پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې تاسې د چوټو تسمم د الله څه غواړئ نو که چیرې دا رقم مندې سي د اولاد داسې فکر ولري چې داسې تربیه یې وکړه نو ولې به د اولادونو څه څوک تنګېږي ولې به اولادونه بدعمله کېږي. د کوچنیوالي څخه پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې دا ټوله کوچنیان دا پر فطرتن پر اسلام پیدا کېږي. دا خو مور و پلار د چا څه یهودي جوړي د چا څه عیسایي جوړي د چا څه نصراني جوړي د چا څه سیک جوړي دا نو که مور و پلار د کوچنیوالي څخه داسې تربیه ورکړي نو چې کله غټ سي بیا به وساوي دغه بچی به د کوچنیوالي سره لا پر دین باندې